د برهوت کوهی د دې څاه په باره کې مختلف واقعات او کیسې موجودې دي او د یمن په المهره ولایت په ختیځه برخه په یو صحرا کې د برهوت په نامه دا کوهی موجود دی او خلک پر دې اندي چې دا د پیریانو استوګن ځای و. لیکن څېړونکي وایي چې د دغه کوهي ژوروالی د 100 تر 250 مترو پورې دی او سور یې نږدې 10 متره دی او له تل یې ډېر بد بوی راپورته کیږي او که چیرې یوه ډبره لاندې کې واچوئ نو د یوې کوچنۍ چاودنې رقم مشابه غږ کوي او په تل کې د اوبو شړا هم اورېدل کیږي خو ډېر بد بوی ځینې راوځي او مابین یې ټول تورو تاریکیو نیولی دی. د یو څه معلوم ځای څخه نور لاندې د تیارو له وجې هیڅ شی هم نه ښکاره کیږي. چې دا یو ډیر ویرونکی حالت دی او د ډیرې پخوا څخه د دې کوهي په اړه ډیرې ویرونکې کیسې او افسانې رانقل شوي دي او د هغې منطقې په خلکو کې مشهوره ده چې دا کوهی د پیریانو د پاچاهانو لخوا کیندل شوی دی او هغه څوک چې ورڅخه سرکشي کوي دلته یې بندي کوي. د تیرو څو پیړیو په اوږدو کې ګڼو خلکو داسې کیسې رانقل کړي چې ګڼې هلته پیریان دي او ډېرې خلک پر دې باور دي چې دا پیریان د ځمکې پر سر خطر پیښوي او ښایي ټول خلک له ستوني تیر کړي. ان ځینې خلک د دغې ناڅرګندې کوهي په اړه له دې ویرې هېڅ هم نه وایي چې کوم زیان ور ونه رسیږي او ځینې وایي چې دا کوهی پیریانو د حمیره دولت د پاچا لپاره جوړ کړی و چې هغه به خپلې خزانې کې پټولې. کله چې هغه مړ شو نو پیریانو د ځان لپاره خپل وطن وګرځوی او د برهوت نوم یې ورباندې کېښود ځکه چې په حمیري ژبه کې برهوت د پیریانو ځمکه یا د پیریانو ښار ته وایي. مفکر العربي سایټ او په ځینې تاریخي روایتونو کې داسې پیښې رانقل شوي دي چې د هر وخت خلکو د دې کوهي د راز د کشفولو لپاره مختلفې حیلې او چمونه جوړ کړي وو. لکه د هغه ځای په خلکو کې مشهوره ده چې یو سړي ځان په رسۍ وتړی او لږ لاندې ورغی خو کله چې یې بیرته راپورته کړ یوازې نیم بدن یې موجود و او یو بل کس په کیمره باندې غوښتل چې معلومات یې وکړي او عکسونه یې واخلي خو کله چې یې په رسۍ باندې ځان لاندې ورخوشې کړی و څو متره لاندې چې ولاړه نو ناڅاپه یې خپلو ملګرو ته آواز وکړی چې در پورته مې کړئ داسې ګمان کوم چې د کوهي خوله بنده شوله. او ده چې په کیمره کې کوم عکسونه اخیستي وو هغه هیڅ نه معلومېدل او ځینو کسانو بیا هڅه کوله چې د ډرون کیمرې په واسطه یې معلومات وکړي خو ډرون کیمره چې هر څومره کوشش به یې وکړی لاندې نه تلله نو د دې کوهي د تل په اړه معلومات نشته او ډېرې کیسې لري چې د سیمې اوسیدونکي یې کوي او حقیقت یې چاته نه معلومیږي او د کوهي د تل څخه د اوبو د څپو اوازونه اوریدل کیږي او داسې اواز کوي لکه ښه په تیزۍ سره چې په یوه ویاله کې اوبه روانې وي. ځینې بیا په دې اند دي چې دا کوهی عمالقه قبیلې والا خلکو چې یو قوي او غټ جسم لرونکي خلکو قبیله وه هغو کیندلی دی خو تر اوسه پورې یې راز چاته نه دی معلوم او یمني چارواکي لا هم نه پوهیږي چې د دې کوهي په تل کې څه دي. د جیولوجي سیمو د ادارې او قانونو د شتمنیو د ادارې مشر صلاح بابحیر فرانس پریس ته ویلي اداره یې نه ده توانېدلې پوه شي چې د څاه منځ کې 50 متره ژورو کې څه دي ځکه چې هلته په ښکته کېدو اکسیجن کمیږي او د لمر وړانګې نه ورته رسیږي. دی زیاتوي د څاه منځ کې مو ځینې نااشنا څیزونه او ډېر بد بوی حس کړل چې هیڅ پرې پوه نه شو. هلته وضعیت ډېر بل ډول و. د لمر وړانګې هم د څاه تل ته نه رسیږي خو د څاه له خولې یوازې ځینې مرغان ښکاري او بس. بابحیر زیاتوي د دغو سیمو څېړنه او د څاه تل ته چې عمر یې څو میلیونه کاله اټکل شوی دی رسېدل ضروري دي خو بل طرف ته د اسلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د دې کوهي په باره کې فرمایي چې د ځمکې پر سر تر ټوله بدترینه اوبه د برهوت د کوهي اوبه دي.
او علی رضی الله تعالی عنه وایي چې الله جل جلاله ته تر ټولو بد ځای د برهوت شیله ده. او د امام شافعي رحمه الله په مذهب کې د دې اوبو استعمالول مکروه کار دی. لکه چې په حدیث کې له حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه رانقل دی د مځکې پر سر بهترین اوبه د زمزم اوبه دي چې په دې کې خوند او په دې اوبو کې د مرض څخه شفا ده. او د ځمکې پر سر تر ټولو بدترینه اوبه د برهوت د کاین د اوبه دي. او د دې حدیث په اړه دکتور عبدالسلام مجدي چې په اصل کې یمنی دی اوس په قطر هیواد کې د تفسیر استاد دی وایي کوم حدیث چې امام طبراني د برهوت کوهي په اړه رانقل کړی دی دا حدیث ځینو د علم خاوندانو هم قبول کړی دی لکه امام البانی په صحیح احادیث کې راوړی دی او همدارنګه امام ابن حبان صحیح ګرځولی دی او علامه ابن حجر رحمه الله علیه وایي چې د دې حدیث روایان ثقه یعنی د اعتماد وړ کسان دي. او اسلام ویب سایټ کې لیکلی دي چې دغه کوهي ته په قرآن کریم کې هم په یو آیت کې اشاره شوې ده لکه الله جل جلاله چې فرمایي فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معتلة وقصر مشيد. څومره منحرفې سیمې دي چې موږ هغه تباه کړي دي او نن هغه په خپلو چتونو باندې نسکوري پرتې دي. څومره کوهیان شاړ پراته دي او څومره ماڼۍ کنډواله شوي دي. په دې آیت کې د بئر معطله په جمله کې دغه کوهي طرف ته اشاره ده. والله اعلم. او د اصحابو کرامو څخه ځینې داسې آثار هم را نقل شوي دي چې د کفارو روحونه په دې کوهي کې غورځول یا جمع کیږي. ستاسو نظر د دې کوهي په اړه څه دی؟ ولې خلک نشي کولی چې د دې کوهي په اړه معلومات ترلاسه کړي؟ آیا دا رښتیا هم د پیریانو ځای دی او یا که د ادم فضایانو کارونه دي؟ خپل نظرونه مو په کمنټونو کې راسره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه. د الله پامان.